د قرار کلیک درنو مینوالو سلامونه او احترامات می قبول کړئ. د یوې واده کړې ښځې سره پیر په کومه طریقه دغه غلط کار کړی دی او ویډیو یې هم جوړه کړې ده چې دغه ویډیو اوس په سوشل میډیا هم وایرل شوې ده. خو غواړئ چې تاسو هم دغه ویډیو وګورئ نو په ویډیو کې را سره تر اخره پاتې شئ. کوم ملګري چې زموږ په چینل کې نوي دي او زموږ چینل قرار کلیک یې نوي سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ او سره د ټلې نشان هم ووهئ. دوستانو یوه ویډیو چې په سوشل میډیا وایرل شوې ده دغه ویډیو کې لیدل کیږي چې یو پیر د یوې ښځې سره دغه غلط کار کوي. دوستانو دغه ویډیو ښه صفا ښکاري چې دا یو زړه کمره ده چې دغه ښځه ورته په بیډ کې پرته ده او دا پیر ورسره ناروا کار کوي. اول ورسره د مخې طرفه کار وکړي او بیا یې ځان ته الټه کړي او دغه کار ورسره وکړي. دا ویډیو چې ډیره زړه ویډیو ده اوس په سوشل میډیا وایرل شوې ده. دوستانو د دغه ویډیو باره کې ښځې هم خپل بیان ورکړی دی او ویلي دي چې زه دې پیر ته د علاج دپاره راتلم چې زما په بدن کې زخمونه وو نو دغه پیر راته وویل چې زه به جوک پوهم چې ته ما سره دغه کار وکړې. زه چې د دغه پیر په خبرو نه پوهېدم خو هغه ماته په ګلاس کې سره کړل نو بیا زه په ځان پوه نه شوم. پیر ما سره دغه کار وکړو. زما یې ویډیو هم جوړه کړه. کله چې به هم زه څو ورځې ورنلم نو دغه پیر به ماته کال وکړو او راته به وویل چې زه به ستا دغه ویډیو په سوشل میډیا باندې وایرل کړم خو ته رانلې. زه به کله چې ورغلم نو هغه به ما سره دغه کار وکړو. ښځې ویلي دي چې هغه ما سره دغه کار وکړو او ویډیو یې رانه جوړه کړه. د دغې ویډیو نه بعد هغه ما سره څو ځله دغه کار وکړو چې اوس ترې نه دغه ویډیو په سوشل میډیا هم وایرل شوې ده. نو د دغې وجې ماته خاوند هم طلاق راکړو. په کور کې او په ګوان کې چا سره د مخ لیدلو قابله پاتې نه شوم. دغه ښځې ویلي دي چې ما په تاڼه کې اپایار هم درج کړی دی او دغه ظالم گرفتار شوی دی خو زما عزت د خورو سره خورې شو. ویلي دي چې زه هغه خویندو ته دا خواست کوم چې د داسې جعلي پیرانو نه ځان وساتي ځکه چې څنګه زما عزت خراب شو داسې به د دغې خویندو عزت هم خراب شي. ملګرو تاسو د دې ویډیو په باره کې څه فکر لرئ؟ خپله رای را سره ضرور په کمنټس کې شریکه کړئ. که ویډیو هم خوښ شوي نو لایک او شیر یې کړئ. چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو هم را سره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې د لویل په امان.